محترم والی صاحب د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ ملي پولیس او محلي پولیس په خپل نظام ترتیب او ستاسو د راتګ ویاړ لري د قطع بلندۍ د ګوشتې ولسوالۍ د امنیه قومندان هنرشاه کوچی شاه آرام سای بالا خودش ننګرهار والي شاه محمود میخیل چې د چنګاښ په 19مې د امنیتي او سکتوري ادارو مشرانو په ملتیا یا د ولسوالۍ ته د سفر په ترڅ کې د مخورو سره غونډه درلوده ویل چې په د ولسوالۍ کې دمګړۍ د 116 میلیون افغانیو په لګښت پروژې روانې او ورته سږکال د 120 میلیونو په لګښت نورې پروژې پلان شوې دي یا د غونډه چې د ولسوالۍ په امنیه قومندانۍ کې جوړه شوې وه پکې ننګرهار والي سربیره د ولایت ادارې او مالي مرستیال تمیم عارف مومن امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز سرحدي ځواکونو قومندان بریج جنرال محمد ایوب حسین خیل ولایتي شورا غړي افتخار مومن د ملي امنیت مرستیال د سکتوري ادارو رئیسانو د ولسوالۍ مسؤلینو مخورو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی د ګوشتې ولسواله غالب مجاهد د ولایتي شورا غړي افتخار مومن قومي مشرانو حاجي عبدالکریم خان مومن دیني عالم مولوي عبدالقیوم او یو شمېر نورو د خبرو پر مهال په د ولسوالۍ کې د سیلابونو خوړونو له ګواښونو څخه د ځمکو د ژغورلو په موخه د بولډرونو او استنادي دیوالونو د جوړېدو ځوانانو ته د بهرنیو بورسونو او په ادارو کې په دنده د ګمارنې ښوونځیو ته د ودانیو او احاطو جوړولو مرکزي روغتون کې د بسترونو د لوړېدو او مجهز کېدو کامې څخه ګوشتې ته د غځېدلې پاتې او یو شمېر نورو سړکونو د جوړولو لمریزې برېښنا سهولتونو برابرولو ګوشتې سیند باندې د تګ راتګ په موخه د منظور شوي پل د جوړېدو چارې پیل کولو باغدارۍ او مالدارۍ برخې پیاوړتیا او یو شمېر نورو برخو کې د چارو د ترسره کولو وړاندیزونه وکړل دوی په امنیتي او یو شمېر نورو برخو کې د وړاندیزونو ترڅنګ د حکومت له لوري د شوو ژمنو د عملي کېدو غوښتنې هم وکړي منګه والي صاحب محترم موږ سرحدي ولسوالۍ نه او تاسو سرحدي ولسوالۍ ته راغلئ موږ دلته ډېر ستونزې لرو دا د سپین ږیري مشران کشران دا به انشاءالله ستاسو ورو د هغه خبرې تاسو ته هم بیا ښه راغلاست وایم چې ډېره مننه درنه کوم چې والي صاحب زموږ د ګوشتې او سرحدي ولسوالۍ نه تاسو تشریف راوړو هر کله راشئ په خیر راشئ ډېر ښه راغلاست درته وایم عزیزانو موږ والي صاحب سره دوه درې ورځې کېناستم لکه خان لاله چې ویلې چې هر والي راغلی دی خبره یې کړې ده خو بېرته د غوږ له ایستلې ده ما په خپله هم والي صاحب سره خبره وکړه داسې سفر دی چې کار نه کېږي بیا نه ځو او که کار کېږي درسره ځو چې عملي شي نو دا رئیس صاحبان یې ټول ځان سره مخکې کړي تاسو به خپل بدنامي ووایي او هغه څه چې دوه راوړي هغه تاسو مخکې د کړي او انشاءالله چې کېږي به هغه موږ ځوانان شته تعلیم یافته خلک شته دی خو هېچ چا ورته یو کار نه دی ورکړی لکه څنګه چې دا دغه دي ریاستونه دي
خو یو ګوښتوال نشته. موږ دا غواړو چې په هر ریاست کې زموږ د ګوښتي په کسان وي او تعلیم یافته خلک چې تعلیم هم وکړي نو په خوړلو کې هم ګرځي، نو دا بیا په خپله هغې سره ریاستي تکلیفون پیدا کېږي او د کور نه هم دغه او هغه په خپل تعلیم معلم په پیمانه وي. نو عزیزانو ما والي صاحب سره دا خبرې مو وکړې او بل والي صاحب چې تاسو په خپله هم پېژنئ، ما نن سهار مسناست وم هغه مشران چې د نومونه واصل هغه له ما لیدلي نه دي په دې خپل کلي کې د سفر له نیولې او تر نظري چینې پورې د شاګل ملکه پورې ټول نومونه یې راته واغېستل. دوه دوستان دي، دوه خپلویان دي دلته او والي صاحب که د کونړ مې خو موږ سره عزیزوالي شته دی، تمرخیل دی او زمونږ ورور عزیز دی او دلته یې ډېر وخت هم تېر کړی دی. په جهاد په وخت کې هم سفر کې وو، نظري چینې هم تللی دی، ناسته ولاړ یې هم شته، دوستان هم لري. نو والي صاحب له زمونږ همدغه هغه دی چې کوم کار پسې راغلی او رئیسان یې راوړي دا برنامې به تاسو راکړي او زمونږ د ګوښتي تعلیم یافته خلک راغله په دغه ریاستونو کې په ټیټ بس کې ځای کې راتګ له مننه. تاله زمونږ والي صاحب محترم دا خواهش دی چې زمونږ دا قوم ډېر غریب دی او ډېر بېچاره دي. مکتبونه هم صاحب تعمیرونه نه لري، که کوم تعمیرونه لري هغه د پتمن صاحب په وخت کې یو څو تعمیره کور آباد بچی لوی دلته بیا زه یاد کړم ځکه موږ دپاره یې بعضې تعمیرونه جوړ کړي دي، هغه صاحب احاطې نه لري. د سیند غاړې چې د آباد یې ځمکې رانوې وړلي دا بولډرې غواړي چې د دې کونړ سیند ته دلته بولډرې واچول شي. په خوړونو کې چې کله سیلابونه راشي هلته استنادي دیوالونه پکار دي. دغه د کامې په ساحه کې خو ما تاسو ته ورځ په ټلیفون باندې ماس کړی و، دغه 3.5 یا څه کم څلور کیلومتره سړک دی، د مینونو خطر هم ده، سړک هم خراب دی. د دې جوړولو ته صاحب ستاسو جدي توجه غواړي. دغه د ګړو لاره صاحب متبادله تجارتي لاره ده، پخوا چې دا لاره خلاصه وه زمونږ دې قوم ته پکې غریبي وه، چا منډیان لرل، چا لارۍ لرلې، چا پکې مزدوري کوله، څوک سوداګرو په دې لاره باندې دا مالونه تلل راتلل. دا یو متبادله اقتصادي لاره ده. که چېرته د دغې لارې د خلاصون لپاره یو کوشش وکړي نو دا زموږ دپاره اقتصادي ګټې ډېرې زیاتې لري د دې ملک دپاره. د للمې د ځمکو دپاره والي صاحب محترم زموږ دا پاس عزیزان د څښلو اوبه نه لري. په دې اوس وخت کې دا ماماخیل دي، دورخیل دي، خوږاخیل دي، ټوله خاوره صاحبه دښته. که باران وشو خو ځمکې بیا حاصل ورکوي، که باران ونه شو نو ځمکه هېڅ حاصل نه ورکوي. د دې دپاره د څښلو کویانو ډېر زیات ضرورت. د دغه پول هم صاحبه سروې او ډیزاین یې هر څه شوی دی، که وشو نو تاسې لږه توجه وکړه دا کار به وشي. د ځمکې د خړوبولو دپاره والي صاحب محترم سربندونه پکار دي چې یو دا د بیازو کانال دی واله ده، یو د فیضو کانال دی د دې قام چې 3-4 کوره د فیضي ایجان ته دلته پراته دي، یوه واله د دوی ده او یو د ورسک او د راغه او هغه یو د برې بیلې او د کوزې بیلې د هغوی هغه سربندونه دي. دغه ولسي تړون چې نن سبا دغه دی دې کې یو توجه ستاسې موږ غواړو او دغه د باغدارۍ صاحب یو پروګرام په اخره کې دا وایم چې دا کوم باغونه چې دلته موږ ته د دې زراعت د خوا نه یا د بعضې مؤسساتو د خوا نه جوړ شوي دي دا د میوهدارو ونې یو خو دا ده چې دا منطقه بې سرسبزه ده او بل دا ده چې د دې غریبو دهقانانو لپاره یا د زمیندارانو لپاره دا یو ښه ذریعه ده یو څه ناڅه د غنمو په نسبت او د جوارو په نسبت باندې یو تعداد انجینر صاحبان زموږ داسې ګیله ده چې رئیس عبدالکشاف جهاد ورته به هدایت وکړي چې انجینر صاحبانو موږ د ګوشتي خلک ستاسو ذمهواران یو چې په صنعت په هر ځای کې تاسو کار کوئ تاسو به امنیت تامیني نو موږ داسې پیشنهاد کوو چې په دغه 21 پوستو چې خالي شوي دي دغه 21 پوستې ځایونه ډک شي که چېرته امکان ولري هغه قومي ملیشو د معاشاتو درکړو شي که هغه امکان لري نو سرحدي دغه نه که د 21 په ځای باندې 15 جوړ شي انشاءالله زموږ هغه خالیګاوې او امنیتي بعضې خبرې چې دي هغه باید حل شي ضرور ده ټولې باید وشي خو ډېره ښه ده. بل نو قمندان صاحب د امنیت د یو پیشنهاد لرم الحمدلله موږ د خپل قمندان صاحب د امني نه دا ولسوالي دغه ځکه دا خبره کوم دغه دغی خو زه به په ډاډ سره وایم چې زموږ د ولسوالۍ کاټ ورکوټ یا کشر مشر ټول دي راضي او دي خوشحاله یو حقیقتا چې ښه کارونه چې په دې تفرحات کې ناست دي دا ورکوټي که نه کوم که دا پیسې ورکوي
فکر نه کوم چې مشرانو ورکړي قومندان صاحب د خپلو مدارکو نه د خپلو مصارفو نه د خپل ځان نه د خپل معاش نه د خپل عسکر حکومت نه خپل مصر حکومت امنیت پر اړه شوی چې موږ امنیت د ګوشتي ولسوالۍ د قومي فیصلو د مخنیوي شوی په دوه شوی موږ په هغه وخت فیصله کړې چې مخدرات او امنیت. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د ګوشتي ولسوالۍ د خلکو له همکارۍ څخه مننه وکړه چې په هڅو ولسوالۍ کې امنیت تامین دی او د حکومتي عوایدو د زیاتېدو او شفافیت په موخه په غیر قانوني ډول د قانونو کیندلو د مخنیوي ټینګار وکړ. هغه زیاته کړه په ګوشتي ولسوالۍ کې 1.2 میلیون افغانیو په لګښت د خویزو کانال، د ورسک کانال، د میوو باغونو، زیارتداګ مور او ماشوم روغتي مرکز، د ګوشتي CHC مرکز کې د ناروغانو لپاره د انتظارګاه، حرفوي زده کړو او د ماشومانو او ښځو حمایوي پروګرامونو، د اوبو رسونې 2 لمریزې شبکې او یو شمېر نورې پروژې په د ولسوالۍ کې عملاً تر کار لاندې او یا هم د بشپړېدو په حال کې دي. نوموړې زیاته کړه د 1.8 میلیون افغانیو په لګښت د 3.1 کیلومتره په اوږدوالي د میرزاخیلو څخه تر ګوشتي پورې د سړک جوړول، کامې څخه تر ګوشتي ولسوالۍ پورې د سړک ترمیم، د کانالونو، کوڅو او لارو جوړول، اقرا پروګرام څخه د ښوونځیو ودانۍ جوړول، د اوبو رسونې و باب لمریزې شبکې، احمد علي چورخیل او پاچاهي غونډو استنادي دیوالونو او څپري کلینیک احاطې جوړول هغه پروژې دي چې په روان کال کې په پلان کې نیول شوي چې د سړک جوړونې چارې به د راتلونکي یوې میاشتې په موده کې پیل شي. ملکي پرسونل او د ګوشتي ډېرو خبرو مشرانو، علما کرامو، ځوانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تر هر څه د مخه تاسو ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس جلال الطواف محمد اشرف غني سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او ډېر زیات خوشحاله یم چې زه د ګوشتي ولسوالۍ ته د اول ځل دپاره راځم. زه د ګوشتي د ټولو ولسونو نه مننه کوم چې واقعا امنیت دلته تامین دی، دلته ستونزه نشته دی. کوم مشکل چې دلته دی هغه د معدنونو طالب او داعش دلته نشته دی او بعضې وخت خیالي جګړې هم شروع کړي. که زه خو د دې ولس سړی او کلي پر کلي راته ډېر کیسې معلومې دي، نو موږ او تاسې امنیت دا هم تصور باندې اوس که زه یو چا ته چې ګوشتي ته لاړم کلي شاته ډېر تعام دی. تاسو ته معلومه ده چې د کامې د نیولې تر کونړ خاصه تقریبا 30 کیلومتره سړک او ټول د غرونو په خوا کې خو یو عسکر، محلي پولیس، خیزش او پوسته هلته نشته. همه لاره ټول عام. مخکې مشرانو ویلې چې پولیس راته ضعیف کوو دا کسه دا چې لس چنده پشي چې تاسې امنیت ونه ساتئ په دې ونه ساتئ. نو په دې خاطر په امنیت کې د ولس رول مهم دی. صحیح ده چې په ځینو کې به کم شوي هغه تهدید چې پخوا اوس نشته د حکومت هم خپله بودجه لري، محدودیت لري. ځکه اوس هم د حکومت زیاته بودجه د بهرنیو حکومتونو نو چې ته تل چاته سوال لاس وړې نو مشکل ده چې احرام زما ورسره لاس راکړي. د جلال الطواف جمهور رئیس یو لوی کار چې روان کړی دی هغه دا ده چې موږ باید خودکفا شو، بل چاته احتیاج نه او احتیاج ډېر بد شوی. نو په دې خاطر باندې موږ چې څه عاید حکومت لرو هغه د هر لارې دی هغه باید صحیح راټول کړو، صحیح مصرف کړو او په هغه شیانو مصرف کړو چې زموږ د ولس په ګټه څه چې موږ لرو د حکومت په چوکاټ کې د نګران د ولایتي ادارې په چوکاټ کې او رئیس صاحبان دلته هم تشریف لري. نو زما رئیس صاحبانو سره همیشه دا خاص دی چې هغه څه چې کولی شي هماغه ولس ته باید تشریف کړي. څوک چې وسه نه کېږي هسې د دروغو دعوې وعدې ښې نه دي چې چاته یې ورکړي. او زما د دې ځای نه د محلي ادارې نه هم د ټولو شعباتو کارکوونکي چې کوم یو دي د دې ونه هیله دا ده چې هغه مشران، علما، مدني ټولنې، ځوانان یو جمعه وقف کوي
او دا کومې پروژې چې په ګوشته کې روانې دي دا وګورو بیا به تاسو ته پته ولګي چې دلته کار شوی دی که یا کار کېږي که نه کېږي نو اوس که یو دوه درې مشران ته ټول معلومات وي د ټول ولس ته ټول معلومات نشته چې په فلاني ځای کې څه پروګرام روان دي فلاني ځای کې څه پروګرام روان دی نو که دا تاسې په خپلو سترګو وګورئ نو بیا یو څه هغه اطمینان حاصلېږي زه تاسو ته د یو څو تکمیل شوو او تکمیلېږي د هغه پروژو یادونه تاسو ته کوم د فیضو کانال جوړ شوی دی که نه صحیح ده ورسک کانال تکمیل شوی دی که نه صحیح ده د میوو باغونه تاسو ته جوړ شوي دي که نه دي صحیح ده تجربه د خرما باغ هم دلته جوړ شوی دی اوس حاصل یې ورکړی د اسنیپ برنامې له لارې ډېر فعالیتونه تاسو ته شوي دي که نه دي زیارت راک هغه مور ماشوم روغتیايي مرکز لپاره هغې کې کار روان دی صحیح ده په ګوشتې د سی ایچ سی کې د ناروغانو انتظارګاه هلته جوړ شوی دی ناروغانو لپاره صحیح ده نو دا چې روان دي که نه حرفوي زده کړو ماشومانو لپاره کارونه شته د حمایي د ښځو لپاره غیر دولتي مؤسسات لکه تاسو سریګل موسسې د نسبي پروګرام دلته راغلی دی اوس نه رالېږلی دی ما ته پته ده شپږ میاشتې خو یو کورس یې خو له دغه کړی دی صحیح دی د سویډن د کمیټې دغه دلته راغلی دی پروګرام صحیح ده د نسبي غونډې پروګرام هغه عملي کوي شته دی که نه شته دی د اوبو رسونې دوه شبکې دلته فعالې شوي صحیح ده نو که دا پیسې ته ټولې راټولې کړي یو سل شپږ شپېته میلیونه افغانۍ دویم دا پوسټ چې موږ په پلان کې لرو تاسو ته څپوري کلینیک د احاطې دیوال دی جوړېږي احمد علي جوړخیل پاچاهي غونډه استنادي دیوالونه 33 میلیونه افغانۍ هغې دپاره اختصاص شوی دی استنادي دیوالونه باندې جوړېږي دغه درې ځایونه مې چې یاد کړل تدریسي توکي به تقریبا د 3 لکو په حدود کې اخیستل کېږي مثلا اوبو رسونې اووه شبکې به نورې جوړېږي تاسو ته اووه شبکې د 1 میلیون په افغانیو په حدود کې دا به تاسو جوړېږي انکشاف الحال کې تاسو ته جوړېږي د اقرا د برنامې د لارې چې هغه د مکاتب جوړول دي نو مکاتب به تاسو ته د 48 میلیون په افغانیو ورکړي دا څه کال پکې نور مکاتب تعبیر دي د کانالونو کوڅو او لارو جوړولو 22 میلیونه افغانۍ تاسو باندې تخصیص درکړل شوی دی چې هغه د انکشاف الحال په چوکاټ کې دی د سړک ترمیم تاسې ویلې چې فایدامې د ریاست لارې دا ترمیم به شروع کړي د کانې د دغه نه په دې ځای پورې او دغه سړک چې کوم یو خراب دی اوس لپاره به هموارېږي هغه فورس کې ورته وایي هغه به اچوي او کوشش به کوو چې د قیر دپاره هغه امکانات پیدا کړو خو دا اوله مرحله دا به جوړېږي چې قیر ته تیار شي 3.7 کیلومتره واقع دا ده چې یو سړی حیران یعنې خبره په کاشکوټ کې هغه خواته مه جوړ دې خواته مه جوړ منځ کې دا 12 کیلومتره فرق دې په لوم سړک جوړ دی هغه خواته مه جوړ دی منځ کې دا د برېښنایي سروې تاسې مخکې دغه وکړی چې د ګوشې سروې شوې ده په دور بابا کې اوس عملي کار ته شروع شوی دی او نوبت به د پښتي کې دا به دلته عملي کېږي همدا نن زما په خیال چې 9,000 چرګانو توزیع دلته شروع کېږي خو دلته بحث دا دی چې واړه فارمونه ښځې کوي نه دا یو بحث دی بحث په دې معنا باندې چې غټ فارمونه مارکیټینګ وکړي ځکه چې ته د 15 ورځو د اضافه که چرګ وساتې تاوان نو مارکیټینګ ورته باید برابر شي که نه مصرف به وکړي هر څه به وکړي خو نتیجه نه جوړېږي نو دا واړه دې د خاطره چې دا کور کې ښځې سمبالولی شي
یو څه د عاید باندې رامنځته کېږي نو دغه د پروګرام ډیزاین همدغسې شوی دی چې بانک جهاني ورکوي د دې تر څنګ دوه نوې فارمونه دلته جوړېږي او هغه به دلته عملي شي نو که دا پیسې دغه د راروان د پلان شوي تاسو حساب کړو 180 میلیونه افغانۍ اوس خبره دا ده چې دا پیسې دا کارونه چې کومې وویل شوي زما د ټولو رئیسیابانو نه هغه څوک چې عملي کوي په دې نظارت باید صحیح وشي نظارت په دې معنی چې دا پیسې دغه شیان د کیفیت په اساس باندې ختم شي نظارت دې ته وایي چې تاسو ته باید هغه پروپوزل چې کوم یو دی هغه تاسو ته باید تشریح کړي هر څوک یې شروع کړي ولسوال صاحب مشران هغه سکتوري ادارو مشران دا باید تشریح کړي خو یو شی دی ګوره چې نظارت او مداخله سره فرق کله کله د نظارت په نوم باندې مداخلې د نظارت په نوم باندې یو څه غوښتنه عام یې نه وي استثناءات په هر شي کې شته خو دا کارونه هم شته په باندې دی شته نو په دې خاطر نظارت وکړي په مداخله چې د کار بندېدو سبب نشي ځکه چې که ته کار بند شي هغه پروژه بندېږي دغه پیسې چې څه کال منظور شوي دي دا تا نزدیک بل کال نو موږ نه غواړو چې پیسې د موږ نه لاړې شي حالا چې موږ ضرورت ولرو نو کیفیت په لحاظ باندې دغه پروګرامونه چې تاسو ته عملي شوي دي او عملي کېږي د دې باید یو صحیح نظارت وشي او دا تقریبا تاسو ته د 330 میلیونه افغانۍ نو په دې خاطر زموږ وظیفه دا ده 95% معلومات دا باید په ولس سره شریک شي یوازې په امنیتي مسایلو کې هغه عملیاتي پلان چا سره شي اما نور په حکومتدارۍ پروژه ده که بل شی دی که هغه دلته مؤسسه کار کوي هم د حکومت د برکته کار کوي لکه بعضې وختونه دا کار د مؤسسې وکړي چې حکومت اجازه ورکړي که مؤسسه هلته چېرته کار کوي اوس فرضاً د سویډن کمیټه د دې ځای نه خپل پروګرام انتقالوه بل ولایت ته رئیس صاحب د انکشاف اداره شته نو ما ورته ویلې چې کوم په ولسوالیو کې نسبي پروګرام نشته دی د ولسي پروګرام د ګوشته کې نشته دی نو هغه پیسې هم دې ته راانتقال کړي نو په دې خاطر باندې که هر څوک دلته کار کوي د ولس لپاره کار کوي که دلته خامخا د حکومت نو په دې خاطر باندې بعضې وختونه مې وویل دا پروګرام راته فلاني NGO نو حکومت ماته څه کړي دا خبره ځکه موږ باید د حکومت اعتبار باید وبوزو د ولس اعتبار باید وبوزو او د نظام باید مطلق شي ځکه بې د نظام او تاسې ژوند نشته د بوډګانې ډېر وویل نو زما هیله دا ده چې په ټولو ساحو کې د هغه امنیت دی د هغه خبرداري ده اکتشاف ده ټول باید په شریکه سره کار وکړو حکومت او د ولس ترمنځ باید فاصله نه وي زما راتګ هدف همدا دی چې څه چې وي باید په واضحه توګه تاسې سره شریک شي او بل فرد دلته امنیت خرابېږي ولسوال بل ته یا بنئ زه بل ته والي یم یا بنئ ضرر یې چا ته رسېږي ولس ته رسېږي ولس په حکومت باندې باید احسان ونه کړي او حکومت باید په ولس باندې ځکه چې موږ هم ستاسې اولاد یو اوس که دلته امن نه وی زه به چېرته راتلم او که راغلی یم جنګي په حالت کې به دونه مشران به چېرته لیدلي په دې خاطر باندې امنیت مهم دی او امنیت کې د ولس علماو روحاني رول ټول ډېر مهم دی او څلوېښت کاله په تجربه ده موږ تاسې ډېرې کیسې ولیدلې ډېرې قرباني مو ورکړې نو بس نه باید د چا په خبرو ولیږو نه د بل چا جنګونه باید دې وطن ته راوړو او بالاخره موږ باید یو باثباته سولامیزه نظام باید ولرو او په ابادۍ نه په ورانۍ نو زه بیا هم تاسې نه ډېره زیاته مننه کوم چې دلته په دې ګرمۍ کې راغلی
همیشه زه ستاسو په خدمت کې یم انشاءالله دا به اخري راتګ نه وي. هغه د سیمې خلکو ته لارښوونه وکړه چې په یاده ولسوالۍ کې د ټولو پروژو او حکومتي چارو څخه څارنه وکړي او همداراز مسؤلینو ته امر وکړ چې خلکو ته د خپلو چارو په اړه معلومات ورکړي، خو د دواړو لورو د لاسوهنې د مخنیوي غوښتنه یې وکړه.